ونې زلې ونې مینه وه زما یاره شیرینه هغه ریوزه زما یاره شیرینه هغه ریوزه زړه خو مې داسې درازېدلی نو اوس رانه داسې چېرته تللی نو ستا جادوګرې همداسې کانې کړلې ستا جادوګرې همداسې کانې کړلې. سلامونه وړاندې کوم زه ممتاز ولي د وحدت نیوز د طرفه او خپل د طرفه هنري بڼ ته ښه راغلاست او ښه راغلی. څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې زموږ په هنر کې ډېر قدردانه ډېر ښکلي خلک په هنر ډېر پوه خلک موږ سره دي. ځینې د کیمرې او د خلکو ته میسر شوي لیدلي ځینې نه دي ښکاره شوي چې هغه موږ کوشش کوو چې هغه خلکو ته ښکاره کړو. نو په دې بابت کې موږ سره د کوواړ د سیمې یو ډېر خوږژبی او خندرویه او ډېر ښکلی سندرغاړی نن موږ سره موجود دی ګل نواز ولي چې ورته ښه راغلی یم هرکلی ورته یم. ستړي مه شئ ګل نوازه. ډېره مننه خوشحاله اوسئ تاسو ډېره مننه صاحب چې موږ مو راوغوښتو د وحدت نیوز مننه. خوشحاله اوسئ په خیر راغلی هرکله راشئ. خوشحاله اوسئ. ګل نواز ولي صاحب لومبی خو راته دا ووایي چې دا تاسو خو نوم ګل نواز دی نو ګل نواز ولي تاسو ته څنګه خلک وایي؟ دا خو زما د استاد سره نوم تړلی دی. زه د استاد شاه ولي افغان شاګرد نو استاد ما ته خوښه وه چې زه ځان سره د استاد تخلص کړم. واو ماشاءالله. بله پوښتنه دا کوم ګل نواز صاحب چې تاسې د هنر ته کله نه میل شوي وي یا څنګه هم شوق راغی چې تاسې سندرې یا هارمونیم غږوئ؟ یا صاحب زه د ماشوموالي نه استاد شاه ولي افغان سره زما د پلار ورورولي وه دوستانه وه او زمونږ په دا کور کې به هم د استاد سندرې اورېدلې او د خیال صاحب دغه پلار مې مین و نو بیا مونږ کې هم هغه جذبات هغه سکول د زمانې که نه بیا راکې پوره پیدا وشو نو زه دې فن ته د دې مینې راوستلی. ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښکلی. څنګه چې موږ اورېدلي ګل نواز صاحب چې ګل نواز ډېر ښکلی هارمونیم نواز دی او ډېر ښکلي طرزونه وایي او ډېر ښایسته طرزونه وایي. نو طرز جوړول دا د هر چا کار دی که نه دا ځان ته خلک غواړي؟ یاره صاحب تاسو خپله قابل خلک یې او په دې خبره باندې تاسو هم پوهېږئ طرز یو داسې شی دی چې لکه یو خو چې دی د رګونو نه واقف وي نو دی به صحیح طرز جوړ کړي ځکه چې د راګ په مطابق باندې به جوړ کړي او که داسې یو توکلي کار وي هغه هم ټیک دی خو چې د موسیقي ته برابره وي نو بیا ټیک دی چې راګ د موسیقي چوکاټ نه نه وي لکه رفیق بابا داسې استاد شاه ولي افغان کوم کمپوزونه دي دغسې نظیر ګل استاد کوم کمپوزونه دي دغسې ډېرو استادانو احمد ګل استاد ټولو لکه په خپل شکیل ناز بیبي به هم پکې یاده کړو ځکه چې هغې هم خپل یو کاردګي کړې دی او ډېر ښه چې تر اوسه پورې هغه آهنګونه نه د چا ذهنونو نه ووتو او نه دا خلک چاهر. دې خبر نه دا مطلب دی چې پخوا کمپوزران خو سندرغاړي هم ښه وو اورېدونکي هم غریبان ځکه چې اورېدونکو ته څه نه میلاویږي نو هغه به ضرور دغه سندرې م اوري او دغه دا کمې شاعریانې چې کمې شروع دي که نه نو دوی به اوري. اوس خو لکه مخکې خو ډېره ښه شاعري شوي دي اوس هم لګیا دي ځینې خلک چې هغه ښه شاعري کوي او لکه په دې هلکانو کې هارون باچا صاحب هم کارن هم ښه دی لګیا دی خپل شاعري ښه دغه سره وایي خو موږ دغه خبره کوو چې دا طرز ویل چې دا په دې موسیقي چوکاټ کې حقیقت سره راشي نو بیا به ډېر خوند وکړي. ښه صاحب دا وایي چې کومه موسیقي به داسې وي چې هغه ژوند مومي یا پای یا مطلب آیند دپاره پاتې شي؟ نو حقیقت خو دا دی چې حقیقت وي هغه کله هم نه زړېږي. حقیقت دروغ سندره څنګه عمر ولې د سندرې عمر کم شو د غزل عمر داسې د انورې په ډوبېدو شو دا ولې؟ زه خو صاحب چې څومره زما ذهن کار کوي نو زه خو دا وایم چې د دې موسیقي ډېر ښه لګیا دي هلکان تکړه دي موږ دا نه ویو چې چا باندې تنقید نه کوو خو نه
چې کوم مشرانو کوم قدم مونږ ته ایښی مونږ په کار دی چې په هغې قدم روان شو نه چې مشرانو قدم مونږ پرېږدو مونږ خپل ځان ته یو لاره سیده کړو چې نه مونږ خو ډېر تکړه یو نه مونږ مشرانو نه کله بابا دا کلام راغی چې زه توان لرم دا چې د ماضي نه خراج واخلم زه پخوانی شم ستا مینه وکړم یعنې مطلب دا دی چې موږ هغې ته وګورو بیا مخې ته ورشو دغسې که نه چې مشرانو کوم قدم مونږ ته ایښی دی دغه مهدي حسن دغه غلام علي استاذ دغه دا نصرت فتح علي خان صاحب دا په دې هندوستان د هغې راج دی اوس هم فتح علي خان صاحب دغه ټول نو دا ولې هغې حقیقت پیژني چې دغه حقیقت دی مونږ د خپلو مشرانو نه نافرمانه شوي یو که د خیال صاحب طرز دی مونږ چې خیال الله څنګه ویلی دی هغه شانې وویو دا به مونږ دپاره ډېره غوره وي که استاد شاه ولي افغان څنګه ویلی دی مونږ په کار دی د هغه په قدم روان شو ټیک دی خپله لار ځان ته وبسو دا نه چې هغې په لار باندې مونږ دغه لاره خو به هغه وي خو لار به هغه وي او مونږ به په کار دی چې خپل د هغې لکه راګ څنګه دیس کې ویلی دي ضلع کې یا بیروي مثلا وایي نو ټیک دی کلیئر یې ووایه چې خلکو ته پته ولګېږي چې دا راګ بیروي دی دا اوس مونږ خپلو کې پښتانه اورو خو چې نه دا بار خلک هم اوري چې پښتانه څه کوي دې موسیقي سره څه لوبې راغستې نو ګلنواز صاحب د دې نه دا پوښتنه کوم چې پښتانه تر کومه پورې په راګونو باندې پوه دي یا څومره پورې خوښوي یا کم راګ خوښوي نو اوس خو به زه درته دا وایم چې په دې اوس ځینې حالاتو کې که چا ته راګ شروع کړي نو هغه به وي چې دا څه لیونی شو که نه ځکه چې د یو شي سودا نه خرڅېږي دلته که نه ګرم دی که نه ماحول ګرم دی چې چېرته راشي چې لږ ګرم شه نو تر څو پورې موږ دا ګرمېږو ټیک دی یو اتڼ دی یو سندره دی دا د پښتو یو کلچر دی خو دغسې هم نه چې غزل بنیاده موږ لرې کړو نو لکه دا وي چې پښتانه تر کومه پورې مطلب کم حدودو پورې د راګنۍ نه راګ خو هر یو راګ بغیر راګه خو سندره نه جوړېږي هر مطلب زموږ پښتانه کم راګونه ډېر خوښوي په کوم یو سره دلچسپي ډېره زیاته ده یار چې زموږ سندرغاړي پکې خوښوي اوس خو په دا اوسني حالاتو کې که درته ووایم چې ډېره ګډوډ موسیقي روانه دی ځکه چې لار به شي په اروي باندې په بیروي او په راځي به په هیر بیرو یا په بل که نه نو الله دې ته هدایت وکړي مونږ چې کینو استادانو سره دلته ښه استادان پراته دي نو زه خو چې ګلنواز صاحب زه خو چې څومره ګورم زموږ اوس موسیقي ډېر ښایسته حالي راوتي دي کیبورډ دی ډرم دی سپیډي ده بیس ګیټارونه دي سنګل ګیټارونه دي هغه فرج ګیټارونه دي دمبوري دي که نه مطلب دا سازونه ډېر زیات شوي دي نو د موسیقۍ معیار ولې ښکته شو دې سره په کار دی چې دا خو ډېر اوچت شوی دی همدغه سازونه په هر د ټولې دنیا کې غږېږي موږ د ساز نه انکار نه کوو خو نه د پښتو هغه کلچر هم خرابوي په کار دی چې دا سازونه په پښتو کې وغږېږي نو ډېر به خوند وکړي ناظرین لکه څنګه چې ګلنواز صاحب ویلې چې دا د پښتو خوند پکې ورک نه شي نو دا مطلب دا دی چې زموږ چې پخواني سندرغاړي څومره دي هغوی د پښتو ډېره ښه عکاسي کړې ده او د پښتو ډېره ښکلې یو د پښتو یو ګلدسته جوړه کړې موږ ته یې راښودلې ده چې هغې کې هر قسمه خوشبو هر قسمه ګل پکې دی نو ولې ګلنواز صاحب اوس دا خلکو سره دا هغه نشته دی چې هغې موږ ته هغسې ګلدسته راکړي چې زموږ بشان ته هغسې خوشبو راشي لکه څنګه چې د رفیق شینواري یا د دې نورو مشرانو په دې دور کې دا جوړ شوي یا ویلې شوي دي دا څنګه وکېږي زموږ په یاداښت باندې چې د سکول زمانې نه دغه خیال صاحب دغه استادان استاد شاه ولي افغان شو داسې احمد ګل استاد شو پخوا احمد خان صاحب دا ټول چې څومره تېر شوي دي دغو خپل یو قدم نقشو قدم ماته ته وختي دا خبره وکړه چې هغې روان دي مونږ ته یو بنیاد ایښی شوی بنیاد هغې مونږ ته کېښودو مونږ په کار دی چې په دې بنیاد باندې کار وکړو دا نه چې هغې کوم بنیاد مونږ ته ایښی و هغه مونږ راواخېست هغه خاورو سره مخوئ لکه دې پورې ګلنواز صاحب ما ته یو خبره را یاده شوه چې څنګه د لی او د سور سره تړلې خبرې دي چې زموږ خلک د اوس دا هغه د لی او د سور نه خبر نه دي لکه داسې سندره زه یم چې یو سندره چې ګلنار بیګم ویلې خدای بخلي الله دې وبخي ټیک مې دړې وړې دا چارې د زرګر دي نه سرې سترګې خماري نو د هغې کې هغه طبله او ساز او اواز دا په تقسیم سره
تللی دي چې لکه سرې سترګې خمارې دي باڼه د جلندر دي نه ټیک مې داړې واړې دا چارې د زرګر دي. نو دا بالکل فکس، دا ټیمپو او سر او ساز دا ټول فکس دي. نو ګل نواز صاحب څه فکر کوئ دا نن سبا ساز فکس دی؟ یاره دا بیبي شیرینې سندرې څومره وخت وشو؟ زمانې وشو 50 کالونه زیات شو. خو اوس یم چې دا شروع کې نو زه یم چې یو پښتون به همداسې نه پاتې کېږي چې هغه به اتڼ ته نه راپاسې ورسي. نو دا کمال د کمپوزرو. نو آیا زمونږ کمپوزر اوس داسې څوک کمپوزران موږ ته شته دي چې هغه کمپوزران ډېر دي، خدای دې لري. خو دې کې ډېر د کمال کمپوزران هم شته چې هغه لکه په موسیقي راز باندې پوهېږي. عصمت خان استاد شو، هغه هم د یو د طرز په چوکاټ په دغه باندې پوهېږي. صاحب ګل شو داسې دغه هلکان چې څومره دي که نه لکه دا اوس. خو نه ډېر خلک داسې چې هغه د موسیقي د راګ ما ته د وختي خبرونه چې لږ د موسیقي ما ته خپل استاد دا خبره وکړه، والد صاحب استاد د الله ژوندی لري. نو ما ته یې یو 25 راګو نواز صاحب خبرې کوو. ناظرینو چېرته ځئ ما یو لنډه غوندې دماغلو او بیرته حاضرېږو. वो तामीर जिसकी जुस्तजू की इंसान ने हमेशा से, उसी हसीन तामीर को हमने दिया एक नया अंदाज. शाहीन ऑर्चर्ड्स हाउसिंग स्कीम शेखुपुरा, जिसके बाब दिलावेज में दाखिल होते ही खुली शाहराहें बाहें फैलाए आपका इस्तकबाल करती हैं. यहाँ के सरसब्ज व शादाब मनाजिर नजर और रूह को ताजगी बख्शते हैं. सच तो ये है कि इस खूबसूरत हाउसिंग स्कीम की तामीर में इंजीनियरिंग के इंतहाई आला मयार को मद्देनजर रखा गया है, जो मेन गेट से लेकर शाहराहों, मसाजिद, पार्क्स और खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स तक हर जगह दिखाई देता है. शाम ढलते ही शाहीन ऑर्चर्ड्स के गोशे गोशे से रंग और रोशनियां फूटती हैं, और जब रात आती है तो शाहीन ऑर्चर्ड्स अपने मकीनों के लिए हिफाजत से सुख की नींद का पैगाम लाता है. बस यही है शाहीन ऑर्चर्ड्स. शर्कपुर रोड की आइडियल लोकेशन, आबाद जगह, हाउसिंग कॉलोनी से मुत्तसिल लैंडमार्क ग्रुप का शानदार रिहायशी मंसूबा. 5, 8, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स, 2, 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स. बुकिंग सिर्फ 15% से, बकिया 3.5 साल की आसान अक़सात में. शाहीन ऑर्चर्ड्स हाउसिंग स्कीम शेखुपुरा, अ प्रोजेक्ट ऑफ लैंडमार्क ग्रुप. मजीद तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 03-111-386-386. یو وارې بیا ستړي مشئ، ښه راغلی. ګل نواز صاحب تاسو خبره کوله د طرزونو خبره وکړه. نو طرزونه داسې وو چې ما ته استاد طرزونه راګول چې دا راګونه یاد کړه، په دې کې به ته کمپوزونه وکړې، او چې تا ته راګونه نه وي ته به کمپوز په څه کوې. لکه کم کمپوز داسې تاسو کړی دی استاذ چې دا راګونه ښودلي چې ناظرین هم واوري، خوند ترې واخلي، چې موږ ووایو ګل نواز صاحب کوم طرز تاسو داسې؟ زما خو په دې ډېر داسې دا طرزونه وي چې لکه مشهور طرزونه دغه وو چې سرفراز مې یو طرز ویلی و زما: زړه خو مې داسې درازېدلی نو اوس رانه داسې چېرته تللی نو ستا جادوګرې خندا سکانې په ما کړلې، ستا جادوګرې خندا سکانې په ما کړلې. نو دغه زما کمپوز و. یو دغه و دا که سوریه کې ولې تلې ونې زلې ونې مینه وه زما یاره شیرینه، هغه ریوزه زما یاره شیرینه، هغه ریوزه. ښه ګل نواز دا ستاسو کمپوز دی؟ دغه زما کمپوز. ماشاءالله ماشاءالله. دا خو هلکه ډېر مشهوره شوی و، ډېر زیات خلکو خوښ کړی و. ډېر نازي اقبال هم مې راوځي ډېر.
نو زه دا یم ګلنواز صاحب لکه اوس چې دا نوي سازونه بیا هغه خبرې ته راځم چې زموږ آیا زموږ د نفسیات دا قبلی دا نوي سازونه نوی رنګ یا مطلب زموږ چې پخواني کوم سازونه اورېدلي دي زموږ په ذهن کې نقش دي رباب دی طبله ده شپیلۍ ده سیتار دی وغیره چترالي سیتار دی نو اوس ذهن به د پښتنو څنګه دا واخلي یا مطلب اخلي یا به نه اخلي یاره صاحب موسیقي خو داسې یو شی دی تار ساز خو تا ته پته دی چې تار ساز خو ډېر خوږ وي نه چې سیم خو چې مونږ یې هغه شان ادیګي وو د دې ساز هغه چې کوم نو مونږ دا ویو چې نه خلک په دنیا کې په نړۍ کې خلک وایي چې نه پښتانه هم په ساز پوهېږي ډېر ښکلې خبره او زه په دوبۍ کې یو ځای کې روان وم ما سره ګاډي کې نو یو انډین کېناست هندوستان ما سره یو غزل لګېدلی و د نازیه اقبال داسې راغی وایي دا څوک دي دا خو زموږ د پښتو یو سندرغاړی دی او ډېر ښه سندرغاړی دی نو ما دی چې ډېره له یار سبحانه موږ وایو چې پښتو کې دا اورېدو چې دا لکه ټیم کې کاڼي واچوي او غړنجی د پښتو خو موږ داسې میوزیک اورېدلی ملا صاحب پښتو کې ډېر لوی خلک پراته دي او تاسو اورېدلي نه نو دغه پښتو چا نه مونږ کمه نه دی او زما د استاد دا خبره وه چې هغه خلک دغه کار کوي چې مونږ یې نه شو کولی مونږ مازغه نه لرو مونږ دماغ نه لرو مونږ سره پوهه نشته خو نه چې مونږ چېرته کښېنو چې بیا د خپل ساز د هغې مخکې نه شو غږولی ځکه چې راګ پوره نه شو یادی استیانې غږو انترې نه شو بس دې څلورو سرونو پر لا 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 دا خو ګلنواز صاحب څنګه چې پیسونه دي پیسونه دي واړه واړه که نه ټوټې لکه اوس یو غزل دی زړګیه سمندر شاه طوفانونه ولوه په موج کې د دردونو بل دردونه خولوه یا جام پلاسا کی شاه دمای خوارو په محفل دمای خوارو په محفل یا حسین مای خوار شاه د جامونه خولوه په موج کې د دردونو بل دردونه خولوه دې پورې ګلنواز صاحب دا خبره کوم چې د کوم چې پخواني د جناب خیر محمد صاحب د خلکو سندرې ویلي د نوو سندرغاړو ته دا پکار دی چې د هغې سندرې داسې واخلي چې په د لکه رحیم شاه چې څنګه مطلب د غلام علي یا د خیال محمد صاحب دا طرزونه ویلي دي او بیا وایي چې یاره ما ډېر ښه کړي دي یعنې دا څه د هغې حق ادا کړی دی یا به ادا کړي یاره صاحب یا کول پکار دي که نه زه به دا ووایم که نه چې یو کمپني دی نو د دې کمپني یا د دې اوس لکه مونږ وحدت نیوز کې ناست یو د دې نوم چې څومره خورېږي مونږ خوشحالېږو چې دا چینل دی نور هم خدای کامیاب کړي دغسې که د خیال صاحب سندرې څوک کوي نو مونږ د خیال صاحب هغې خو خپل خونه په ښه اندازې خراب یې نه کوي لکه ستاسو مطلب دا دی چې موږ خو دې ته خوشحالېږو خو چې د خیال صاحب هغه سندرې خرابې نشي او په بلکې ښې وویلې دا نه چې د هغه کوم په انداز باندې ویلی دی هغه طرز مونږ راواخلو په خپل یو هغه کې جوړ کړو چې نه هغه خو داسې نه د تراشه دا وه نو دا د هغې سره یو بې انصافي دی زیاتي دی زه خو یم چې هر سندرغاړی پکار دی چې ناظرین خپل څه ووایي او چې څوک څه وایي نو د هغه نورو خلکو ته لکه زما غوندې ګلنواز غوندې داسې ډېر سندرغاړو ته پکار دی چې هغه د هغې سره زیاتی ونه کړي هغه ونه وایي هر هغه هنرمند چې کوم دی په خپله سندره باندې مشهور دی په خپله وینا باندې مشهور دی نو هغه په هغې باید کړي دي او که چېرې مینهوال ډېر زیات وي او ډېر خوښه وي استادان لکه زموږ چې دا ناشناس صاحب جناب خیال محمد صاحب زما والد صاحب استاد شاه ولي صاحب داسې خلک دي نو موږ د هغه زموږ ګایډ دي زموږ مطلب لارښودونکي دي هغې موږ ته یو لار جوړه کړې او که هغه موږ چېرې زموږ دومره هغه وي چې علم یا وس یا طاقت وي چې هغه ښه ووایو نو ټیک ده او ګینې پکار نه دی چې بد ووایو
اوس د استاد کمپوز دی چې چرته امرا شروع کینو د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کو یو محل د ټول خیر جهان ورته حیران حیران کتل کالین مې پکې خور کړه د سرو پاڼو د ګلاب اوچتې دیوالونه د سازونو د رباب بیا رنګ مې ورله ورکړه د خونو د شباب او ګل مې ورته راوستو ملیار مې د بلبل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو یو محل شکیله ناز بی بی اوس بیا مازدیګر شو د نظر د لګېدو یاره ده په هغه پورې باندې اور د لګېدو یاره ده بیا مازدیګر شو د نظر د سوځېدو یاره راشئ راواړوئ زما سترګې د یار د سترګو راشئ راواړوئ زما سترګې د یار د سترګو په ننني جنګ کې د زړونو ماتېدو یاره ده دا لالونه دي که نه ګلونه دي لالونه دي نو دا نه ختمېږي. ګل نواز صاحب ولې دا پخواني دا طرزونه دا کمپوزونو شعرونو کې شعرونو کې دومره کیفیت او دومره خوند د مرادمن خلک وو استادان خلک وو د استادانو په قدر پوهېدو چېرته بې چې استاد ولید د هغې سوال نه پیدا کېدی چې هغې باجې ته لاس وروړي که بیا مثلا باجې ته یې لاس کې استاد نه بې اجازت وغوښت د زه یو ادب باندې لکه ستاسو جواب نه دا مراد دی چې پخوا خلک چې کوم هغې استادان شاګردي کړې وه د هغې سره هنر یاد کړی و بخاري کړې وه بیا هغه هنر یې خلکو ته وړاندې کړ نو هغه تر نن څه چې تر ډېر زمانې او تر ډېر وخته پورې به هغه د خلکو په ذهنونو په غوږونو کې ټنګېږي بغیر د استاد خو علم بې وفایي نو آیا څه د اوسني عصر ته څه پکار دي چې څوک یې دا څنګه یاد کړي دا دې داسې وکړي چې استادانو سره دې کښېني استادان دې راټینګ کړي ښه ښه استادان داسې نه چې هر یو سړی استاد دی نه استاد هغه دی چې پیر خو هغه پیر دی چې مرید له طریقه ورکړي نه چې جامې سپینې شوزاګانو غولول لپاره دا نه چې ته یو شاګرد راټینګ کړې نو هغه ته وایي چې یا مثلا د سندرغاړي نن سبا زمونږ د پښتونخوا کې دلته استادانو سره کښېني نو هغې ورته سندرې په دې باندې ریاضل کوي په سندرو خو ریاضل نه کوي دا که د دې سټرګل خو زه ستا یو خبره کوم ګلنواز صاحب دا به وایم چې ته په هر ټایم کې ما ته راغلی دا دې ویلي چې یاره دا طرز څنګه دی دا سرونه څنګه دي دا هغه څنګه دی دا څنګه ووایم نو داسې دوی ته هم پکار دی چې داسې وکړي نو زه تا ته کم ځای نه راځم وهاټ نه انګونه ټول عمر انګونه راغلي انګونه راغلي. انګونه بېر واپس انګو ته دلته به زه تاسو سره تلم او ما به درنه درس اخیسته زه به بیا تلم په هغه باندې ما کار کوم نو نن ماشاءالله وګوره که نه چې څومره ښکلی بس تاسو دې خدای لري هو ښه استاد چې چاته میلاو شي دی هم د خوش قسمت وي نو موږ ته دغه استادان میلاو شي استادانو سره مینه کړې دی دغسې تاسو خیال صاحب تاسو خو ماسې استادان یو د پندرې داسې نظرګل استاد هم پکې یاد وي استاد دی زمونږ استاد خلیفه دی او ماسان استاد دی ټول یو لنډه دم اخلو د مینه بعد راځو بیا ګلنواز صاحب بیا سره همدغه خبره کوو ناظرین چېرته ځئ به یو لنډه دم اخلو वो तामीर जिसकी जुस्तजू की इंसान ने हमेशा से, उसी हसीन तामीर को हमने दिया एक नया अंदाज। शाहीन ऑर्चर्ड्स हाउसिंग स्कीम शेखुपुरा, जिसके बाब दिलावेज में दाखिल होते ही खुली शाहराहें बाहें फैलाए आपका इस्तकबाल करती हैं। यहाँ के सरसब्ज़ व शादाब मनाजिर नजर और रूह को ताजगी बख्शते हैं। सच तो ये है कि इस खूबसूरत हाउसिंग स्कीम की तामीर में इंजीनियरिंग के इंतहाई आला मयार को मद्देनजर रखा गया है।
जो मेन गेट से लेकर शाहराहों, मसाजिद, पार्क्स और खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स तक हर जगह दिखाई देता है। शाम ढलते ही शाहीन ऑर्चर्ड्स के गोशे गोशे से रंग और रोशनियां फूटती हैं और जब रात आती है तो शाहीन ऑर्चर्ड्स अपने मकीनों के लिए हिफाजत से सुख की नींद का पैगाम लाता है। बस यही है शाहीन ऑर्चर्ड्स, शर्कपुर रोड की आइडियल लोकेशन, आबाद जगह, हाउसिंग कॉलोनी से मुत्तसिल लैंडमार्क ग्रुप का शानदार रिहायशी मंसूबा, 5, 8, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स, 2, 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 15% से, बकिया 3.5 साल की आसान अक़सात में। शाहीन ऑर्चर्ड्स हाउसिंग स्कीम शेखुपुरा, अ प्रोजेक्ट ऑफ लैंडमार्क ग्रुप। मजीद तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 03-111-386-386। ناظرینو بیا ښه راغلی وحدت نیوز ته او وحدت چینل ته او هنري بڼ ته. ګلنواز صاحب یو پوښتنه بله کوم دنه دا چې څنګه چې د هر یو زموږ د دې مصري ټپي دا صنفونه وو لکه څنګه ټپه شوه، مصره شوه، لوبه شوه، چاربیته شوه، داستان شو، زنځیرې شوې، کړه بندې شوې، مصریزې شوې، که نه نیمکۍ شوې. نو زمونږ خو دا ټول څیزونه بیا غزل روبۍ خو چې دی دا زمونږ ډېر وروسته راغلي دي. دا خو څنګه چې مشران او ادیبان وایي چې غزل عربي نه فارسي ته، فارسي نه بیا اردو نه بیا مطلب موږ ته راغلی. اصلي شی خو زموږ ټپه، چاربیته، لوبه، بګتۍ، داستان دا وغیره دا څیزونه دي. نو دا خو ورو ورو په ختمېدو څه کوي چې بلکې ختم دي صرف یوه ټپه پاتې ده. تاسو دې کې څه نظر لري یار صاحب چې دا موږ نه دومره څیزونه ورک شو او په ورکېدو دي؟ ګوره زه یو خبره کوم، زه به خپل چې زما کوم ځای پخوا به چې مونږ دغه ساز شروع کوو نو مونږ به لوګری به وغږېده، دغسې یو نغمه به وغږېده، بیا به ټپه شروع شوه. ټپې نه بس به بیا چاربیت و. داسې زمونږ د عمر خبره دی. مونږ نه مخکې خو مشرانو هغه چې کومې دي دغه څخنیانې غږولي دي، پیروالې سندرې به زمونږ خواته که نه، ګل باچا سندره، ګلالي سندره او داسې بیا ډېر لکه دا اهل تشي چې کوم زمونږ سره خوا کې دي هغه بیا د خپل مذهبي سندرې دي هغه که نه، خو مرسي وغیره دا مرسیانې یا داسې دغه هغو هغه همدغه پیروالې سندرې دي، خو هغه د مذهبي شکل دی که نه، لکه د کربلا واقعه. نو مونږ چې کوم دی مونږ به دا ټپه لکه شروع کړ، بیا به هغې پسې چربیته شروع شوه. چربیته به چې ختمه شوه بیا به مونږ ته ازادي شوه چې که چا او که چا بیا سندرې فرمایش کو یا مونږ ویله نو چا بندیش نه وکړه، غزل به چا فرمایش وکړو نو بیا به غزل هم سندرې پورې دی ګلنواز صاحب څنګه تیراوالی، څنګه سندرې په پهاړۍ او په دې راګونو کې تاسو جوړ کړي؟ تیراوالی خو ډېر شکلونه دي که نه، چې ناظرین هم دې نه خبر شي که نه چې سندرې تیراوالی یا نو دا تیراوالی لکه په جنګله کې هم دي، ضلع کې که نه، چې مونږ ورته یو پهاړي کې هم دي، لکه ضلع قصوریه راګ چې ورته ضلع قصوریه راګ وایي که نه، او بیا پهاړي پهاړي کې هم چې کوم مسافرې کې دي که نه، یا مسافرې خوړل یا یاره وایي یا وایي یا که نه قربان قربان یا لجانه خیرنو جامو شموایی
که ګرځم مهرباني دا زمونږ د پښتنو دغه سندرې هغه چې کوم دی ورځ په ورځ دا موږ ته مسله دا چې غیبېږي موږ نه او عیب ارمان کاش چې دوی هغه غزل روبۍ خو مو سم ویلی وی که نه دا نو ځینې زه خو دا خو وایم چې ټول ښه دي او ټول بد خو څوک نشته دي خو ټولو ته پکار ده چې خواري وکړي او داسې څه ووایي د خپلې پښتو کې دومره څه دي که نه خدای که د خپله پښتو مونږ خلاصه کړو اوس دغه دا علاب دی مثلا د پښتو خبره ګلنواز صاحب رایاده شوه الله دې شوکت علي صاحب وبخښي د پی ټي وي پروډیوسر بیا جنرال منیجر و څنګه فرمان الله جان والله دې وبخښي مشر و نو دې پورې ما سره یو دوه کسان راغلل چې ما شوکت علي صاحب ته وویل چې یاره دې ته پروګرام ورکړه دواړو ته نو هغه پلار او زوی دواړه واورېدل نو چې پلار یې واورېده زوی یې واورېده بیا پسې پلار واورېده نو هغه ویل چې یاره دا پلار دې ټیک نه دی او دې زوی ته به یې ګانه ورکړم زه شوکت علي صاحب نه خفه شوم داسې چې یاره صاحب تا زما هغه غمونه کې ما ته ویل چې نه ممتاز ستا خاطر خو مې دا وکړه چې پروګرام مې ورکړه بې سوره دې زه برداشت کوی نه شم عوام یې څه برداشت کوي مونږ خو عوام د رسول الله او ښه خلک نو خدای دې شوکت علي غوندې او د فرمان الله جان غوندې خلک نور پیدا کړي چې زموږ په سر باندې وي او همیشه موږ ته مطلب دا دی لاره راوښي دي خلکو ته ښه ګلنواز صاحب په دې کې یو پوښتنه بله کوم د نه دا چې رباعي او غزل خو موږ ته چې څنګه مشران وایي چې ډېر وروسته راغلی او د رباعي د غزل نه مخکې موږ ته یو بل څه چې د سندره او د هغه نه هر څه نه علاوه لکه چاربیته او بګتۍ همیشه که تاسو کتلي وي د خیال صاحب جناب خیال محمد صاحب په فلمونو کې ډېرې بګتۍ ډېرې زیاتې ویلي داستان که نه نو هغه به لنډ و یا به اوږد و خو هغه داستان کې به ډېر خوږوالی او ډېر ښایسته او ادایګي به وپکې او بل دا نصیحت واضح نصیحت به پکې نو نن سبا خو موږ ته هغه شی نشته دی ګلنواز هغه خو ورک دی موږ د هغه نه او کم موزیک چې اوس روان دی دا موږ ته لکه ادم خاني ورکه شوه بالکل اوس که چاته وایي چې ادم خاني وغږو نو ورته یاده نه ده نه پوهېږي پرې خو زموږ د پښتو پخوانی ادم خاني را روان دی موږ په هغې باندې نو تاسو څه فکر کوئ چې یاره موږ څنګه دا پخوانی دا شی راونیسو دا هنر خپل او مخې ته دا جدید کو دغه د رحیم شاه خبره خو به نه کوو چې د نورو خلکو خبره خو به دا نه کوو چې موږ د خیال صاحب سندره راواخلو یا داسې د هستۍ که نه موږ چې یاره دې کې موږ نه 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 موږ ته خو پراته دي ډېر څه څنګه وکړو لکه چې دغه پښتو زموږ د خپل کوم کلچر دی چې دا موږ نه لاړ شي خپل پهچان زموږ نه ورک شي موږ به څوک پېژني په کومه خبره هم پېژني نه د هغې شو نه د دې شو نه د موږ هېڅ چېرته پاتې نه شو یا خو ټیک دی موږ راواغلو چې هغوی سره موږ خپل ځان شامل کړو چې بس هغې څه وایي خو نه چې بیا ته ځان پښتون ګڼې نو پکار ده چې ته په خپله پښتو دې دنیا ته وښایې چې نه زه پښتون یم او زما پښتو دغه دی زما موسیقي دغه دی تصیم نه چې د موسیقي چوکاټ نه موږ پسې ووځو لکه اوس ته د غني خان کلام راغلی او په منډه یې وایې یا د خوشحال بابا کلام راغلی داسې په منډه یې وایې داسې خو نه دی د دې طرز د دې ټکو ته وګوره چې د دې څه ویلي دي په دې نظر واچه حمزه بابا څه ویلي دا لکه موږ مخکې خبره وکړه که چې ټکي د سرونو مناسبت سره تره جوړ کا چې هغې څه انداز لکه اوس غلام علي که یو غزل وایي چې تنهایي راشي هلته کې همالته تنهایي په سورونو باندې ورډوب شي دې پورې راته یو هغه راشو ګلنواز صاحب تاسو د هغه کې چې دا زما دا هغه راته چې مستانه ساقي راشه د غني خان یو کلام دی هغه تاسو نوي طرز کې
مستانه ساکي راشه یو جام جام راوړه مسکی شه په خندا شه یو جام جام راوړه مسکی شه په خندا شه یو جام جام راوړه. ناظرین د سرونه د ټکو مناسبت سره جوړ دي چې جام داسې ګول دی نو دې ته هغه جام هغه ګولوالی ورته ورکړي د سور سره راوړه ته راوړه نه دغه سرونه ورکړي نو چا دا قابلو خلکو دا طرزونه جوړ کړي نو هغې ډېر هوښیار ډېر په دې علم باندې پوه وو. ګلنواز صاحب موږ د چا نه امید وساتو نن سبا چې اوس هغه موږ ته داسې هغه راکړي موزیک چې هغه دې مناسبت باندې پوره وي یا په دې معیارو باندې پوره راښکته شي یا موږ ښکته کړي. نو صاحب که دا ټولې خبرې موږ راواخلو په دې خپل کپړې کې کېږدو چې زه کمپوزر هم یم زه استاز هم یم زه ګلوکار هم یم نو دا ټول کارونه خو نشي کېدی. دا خو د فاروق صاحب خبره ته وکړه فاروق فراق صاحب وي که نه چې هر ځای ته لاړ شي نو د هغې سره خو سرټیفیکیټ وي که نه د هر شی د خپل هغه ورسره د علم د تعلیم ورسره سره که د سترګو ډاکټر دی او که د زړه ډاکټر دی او که د غاښونو دی او که د جګر دی او که د معدې دی که نه یو ډیپلومه ورسره وي دا زما ډیپلومه ده نو زموږ د خلکو سره دا هغه نشته دی یا دا علم نه دی کړی دا ډیپلومه یې نه ده اخیستې نظر نه افغانو خلکو خو زه دا ګوایم چې هغې ډیپلومه اخیستې وي هغې خلکو نو خو هلته استادان به راتلو لاړو به ورپسې لاهور ته به لاړل داسې به هندوستان ته پسې لاړل دغه استادان به دي پېښور دا ډک نه د استادانو اوس هم چې کوم استادان پراته دي ډېر استادان پراته دي خو وایي چې مونږ یې راټینګ کړو مونږ ورته قدر ورکړو مونږ ته څه ترلاسه کړو. ناظرین زه یې رانما یو لنډه غوندې دمه اخلو ګلنواز صاحب سره دا خبره پوره کوو د پروګرام وخت هم په اخر کې دی او بیا به انشاءالله بیا به د ګلنواز سره بیا به د موسیقي په باره کې ډېرې ښایسته او خوږې خبرې کوو لنډه دمه اخلو. वो तामीर जिसकी जुस्तजू की इंसान ने हमेशा से उसी हसीन तामीर को हमने दिया एक नया अंदाज. शाहीन ऑर्चर्ड्स हाउसिंग स्कीम शेखुपुरा जिसके बाब दिलावेज में दाखिल होते ही खुली शाहराहें बाहें फैलाए आपका इस्तकबाल करती हैं. यहाँ के सरसब्ज व शादाब मनाजिर नजर और रूह को ताजगी बख्शते हैं. सच तो ये है कि इस खूबसूरत हाउसिंग स्कीम की तामीर में इंजीनियरिंग के इंतहाई आला मयार को मद्देनजर रखा गया है जो मेन गेट से लेकर शाहराहों मसाजिद पार्क्स और खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स तक हर जगह दिखाई देता है. शाम ढलते ही शाहीन ऑर्चर्ड्स के गोशे गोशे से रंग और रोशनियां फूटती हैं और जब रात आती है तो शाहीन ऑर्चर्ड्स अपने मकीनों के लिए हिफाजत से सुख की नींद का पैगाम लाता है. बस यही है शाहीन ऑर्चर्ड्स. शर्कपुर रोड की आइडियल लोकेशन आबाद जगह हाउसिंग कॉलोनी से मुत्तसिल लैंडमार्क ग्रुप का शानदार रिहायशी मंसूबा 5, 8, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स 2, 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स. बुकिंग सिर्फ 15% से बकिया 3.5 साल की आसान अक़सात में. शाहीन ऑर्चर्ड्स हाउसिंग स्कीम शेखुपुरा अ प्रोजेक्ट ऑफ लैंडमार्क ग्रुप. मजीद तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 03-111-386-386. خیر راغلی اوس به د ګلنواز صاحب نه داسې څه واورو یو نغمه چې په کوم راګ او په کوم سرونو تړلې د اخري پروګرام دی بیا به انشاءالله بیا زه ګلنواز راغواړم بل پروګرام دپاره خو فلحال زه به درته د زاخیل استاز د خپل استاز شاولي افغان واه خان دلور خانه توره د لونګیا شمله د لا مزه کوي.
نواز صاحب ډېر ښه ډېر ښکلي ډېر مزیدار ډېر ښکلي او خاوند دې اخر وخت مه کړي او الله دې تاسو ته هم ډېر عمر درکړي او الله دې بیا بیا زموږ چینل ته په مېلمستیا راوله. حاضرین ناظرینو اوس فلحال موږ اجازت غواړو هنري بڼ پروګرام په دغه برخه کې ګلنواز موږ سره و، بیا په بله برخه کې انشاءالله نوي نوي او مشهوره او ښایسته ګلالي فنکاران موږ راغواړو. نو تر هغې دمه مو په لوی الله سپارم او نیکې هیلې او خوشحاله او آباد اوسئ.